ستړي مشئ، زه امین خان یم او غواړم چې ستاسو سره د خپل زړه یو څو خبرې شریکې کړم. په کومه سیمه کې، په کوم وطن کې چې بیا موږ ژوند کوو، ډېر ښکلی وطن قدرت راکړی دی. دا په بیکګراونډ کې تاسو ته دا ښکلاګانې، دا ښایستونه او دا منظرونه ښکاري. په خاصه توګه په بهر ملک کې چې زموږ کوم پښتانه وروڼه یې مسافر وي، هغوی چې د خپل وطن د جګو غرونو ته وګوري، دې شینکي ته وګوري، د شنو ونو ته وګوري، د یخو هواګانو ته وګوري، نو زه دا یقین لرم چې د هغې زړه به ضرور درد کوي. خو بیا په داسې ښکلي او زړه راښکونکي وطن کې مونږ پښتانه غلامان یو. مونږ پښتنو مشرانو، زمونږ انسیسټرز، زمونږ آبا او اجداد د پاکستان سره فیصله وکړه، پریکړه یې وکړه چې مونږ به یو نوی ملک جوړ کړو د اسلام په نوم، او دغه ملک کې به مونږ هم مسلمانان یو پښتانه، مونږ ته به خپل بنیادي حقوق او رایټس میلاو شي. خو کله چې هغه نوی ملک جوړ شو، نو هغه کې هم هغه خلک څه متل کوي چې وایي هغه زوړ مولا او زړې تراوې دي. هم هغه زړه قصه ده کومه چې د انګریز په دور کې وه، د پیرنګیانو په دور کې چې څومره پښتانه غلامانو د جبر ښکارو، هم هغسې په نن دور کې د جبر د ظلم ښکار دي. او په دې ګلورین وطن کې، د دې ګلورین وطن چې کوم وسایل دي، شتمنۍ دي، د هغې نه پښتنو ته هېڅ پیدا میلاو نه شوه، بلکې د دې دور سامراج او ظالمانه نظام پې پنجې خښې کړي. ملګرو، اکثر زموږ مشران دا خبره کوي، کوم چې انټلیکچوال ځان ته وایي، هغوی وایي چې پاکستان یو اسلامي جمهوري ملک دی. زه دا منم چې د پاکستان په اساسي قانون کې، د پاکستان په کانسټیټیوشنز کې ضرور دا لیکل دي چې پاکستان یو اسلامیک ریپبلیک کنټري ده، پاکستان یو اسلامي جمهوریه ملک دی، خو په عملی شکل کې نه دی. زموږ آئین صرف په تاخونو کې او په کتابونو کې پروت دی. په عملی شکل کې په آئین کې چې دلته کې د وګړو دپاره کوم د حقوقو ورکولو کوم بنیادي قوانین جوړ کړی شوي دي، هغه قوانین هم دلته کې نه اپلای کیږي. دلته کې د عوام په حقوقو باندې قبضه اچولی شوې ده. دلته کې جمهوریت هم د خپو نه لاندې کړی شوی دی، آئین هم د خپو نه لاندې کړی شوی دی. زما په خپله تعلق د میډیا سره دی، نو غواړم چې یو څو خبرې په میډیا هم وکړم. میډیا د ټولنې د یو ملک او د هغې ملک د وګړو د خلکو د پرمختګ دپاره کار کوي، د خلکو د ایجوکیټ کولو د مقصد دپاره کار کوي، د پبلک اوپینین، عوامي رایې چې څه ته وایي، د هغې په جوړولو کې بنیادي رول او کردار پلی کوي. او د دې سره سره د وخت د جابر او ظالمانه نظام خلاف د خپل قلم، خپلې ژبې او خپل آزاد سوچ په بنیاد باندې جنگ هم کوي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د میډیا چینلې خو ډېرې زیاتې دي، ډېرې لویې لویې چینلې دي، خو یو میډیا پرسن، یو چینل، یو ریپورټر، یو جرنلیست، یو صحافي، یو خبریال پکې هم چېرته په آزاد او په هسکه غړۍ خبرې ونه کړي. د پښتنو د دردونو قصه، د پښتنو سره د ظلمونو قصه چې د تیرو څو لسیزو راسي د پښتون قام سره په دې خپل ګل او ګلورین وطن کې دغه ظلم، جبر او بربریت روان دی. دغه قصه یو ځل هم د پاکستان رسنۍ، د پاکستان میډیا او د پاکستان د میډیا یو نیوز اینکر یا خبریال چېرته ایکسپوز نه کړه، وی نه کړه. خو بیا هم د جدید دور سوشل میډیا اوس دغه هر څه ایکسپوز کړي دي. پښتانه اوس پوهه شو
پښتانه اوس بدل شوي دي. پښتنو ته د خپلو دردونو قصې د سوشل میډیا په ذریعه باندې وشوي. پښتانه اوس دومره دردېدلي دي چې د دغه ریاست د واکدارانو نه د لا میکرز او څوک چې موږ له قوانین جوړوي، څوک چې په موږ حکومتونه کوي، د هغه ادارو نه او د هغه خلکو نه، د هغه اعلی چارواکو نه په دې وخت کې ډېر زیات ګیله من دي.